یارکه ډېرې غټې ډزې نه دي یار دغه خوا چې ته ډېرې غټې ډزې وشوې او که نه دا دغه شی اسلام د سوي واده دی که نه لکه نو ورځونه د خدای نه ور به شو که نه داسې کار به وکړو چې ور به شو هسې هم دواړه بېروزګار وو ځان له به چې ته قولې ونیسو دسې به ځان له ونیسو دا خبره بیا یو ټس نارې که خیال دي راځه الو ولك الو دا څوک ګډېږي دا ولې دې والمه خدای دې بېخو بنیاد وباسه په شره درست سړی مړه به دې ښکاري په دې کارونو کندا ته داسې کې زما د ورور واده دی زه به پکې ګډېږم ښځه لرګي تیتره بس ګډېږه پکې چې تا ته ځان ښه ښکاري جشن به پکې کوو یا لکه دا د واده لږ کم یو دی دا څه یې دا چې ناست دی د ناوې پلار څه شو د ناوې د ناوې په پلار څه کې نو زه به ورته ویم چې خدای دې بېخ او بنیاد وباسه سواره دیګونه کوز کا دا خو په 3000 د وړو تروړه ده د ده خو د ورځې 15 تروړې کېږي دا خو ناوې هم تباه ده سقرم غرق او تباه دی او پلار خو ده تباه کړی دی رونو زما د زوی واده دی مهرباني وکئ چې ګورې ډز ډوز پکې ونه کوئ ډز ډوز ښه شی نه دی ځکه چې دا هوایي ګولۍ مطلب چې بره لاړه شي د خلکو پې خونه تباه شي خلکو پې ولګي نو د خلکو تبعي ده چا تبعي ده دا زموږ تبعي ده نو زما د زوی واده دی مهرباني وکئ ما سره دا واده تاسو خو زما د زوی نه د ستاسو د بچي واده دی خو چې تاسو یې را سره په شریکه باندې وکئ نو ستاسو به مطلب چې خوشحالي نصیب شي زما به هم نصیب شي مهرباني وکئ هوایي ګولۍ باندې ډېر خلک د دې دنیا نه لاړل او تباه شولل نه د هېڅ فایده نه ده د هغې په ځای تاسو راشئ زما خدمت ته ودرېږئ زه به ستاسو ډېره شکریه ادا کړم او ما سره دا واده په خیر او په خوشحالۍ سره وکئ نو مهرباني وکئ هوایي ډزونه ځان وساتئ اوس زه تاسو ته یو خواست کوم چې د ما دا زوی په پالنګ باندې وخېجوئ چې د ده دا خوشحالي الله نصیب کړي او ښه په خوشحالۍ وخېجوئ ښه په خیر یې وخېجوئ ځکه چې خپل لاس پې مات نه کوئ کټ بازو پې مات نه کوئ یاره حاجي صاحبو زما خو پرون نوم وتې و که نه ټول ورځ راته اړه کچه کچه کېده ایله بېګا مې دم که او زه هم زه به ورته ودرېږم او بس هلکه تاسو څه زه بس مونږ به یو چت کو راځئ 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 حاجي صاحب دا د دوی د وس کار نه دی دې پسې شاول لاوله چې په پنجه کې اوچت کي